هیله چې جوړ او روغ یاست. د نن ورځې د درس موضوع مو ده د جاذبې په ساحه کې کار. دا چې ځمکه د جاذبې قوه لري او پر هغه اجسام چې د ځمکې پر شاوخوا باندې قرار لري پر هغوی باندې یې واردوي. نو دلته د ځمکې د جاذبې په ساحه کې د ځمکې د جاذبې د قوې په اساس باندې کار سرته رسیږي. موږ او تاسو په تیرو درسونو کې د کار فورمول ویلی وو. د کار د تعریف څخه لرو چې W یا کار مساوي کیږي په F ضرب د D سره، یعنی د قوې انتقال په یو فاصله باندې عبارت له کار څخه دی. نن موږ او تاسو د جاذبې د قوې پر کار باندې بحث کوو. که د جاذبې په ساحه کې کار په WG سره وښیو نو WG به مساوي سي، او همدارنګه دلته زموږ او ستاسو هغه جسم چې یا هغه قوه چې ده هغه د جسم وزن دی چې هغه مساوي له W سره دی، یعنی F مساوي په W سره دی، یعنی هغه قوه چې دلته کار پرې اجرا کیږي هغه خپله د جسم وزن دی. نو W ضرب د D دلته فاصله چې ده د وای پر محور باندې د تغیراتو څخه عبارت دی، نو هغه به په دلتا وای سره وشو، یعنی د وای پر محور باندې تغیرات په اساس باندې د ځمکې د جاذبې په ساحه کې کار اجرا کیږي. که راسو د قایم مختصاتو سیستم ته د X او Y محورونه په نظر کې ونیسو. که چیرې یو جسم د Y پر محور باندې په یو فاصله باندې پورته یوسو چې د M کتله لري، دا جسم چې په کومه فاصله موږ پورته خواته وړی دی دا فاصله په Y1 سره وښیو. اوس که چیرې موږ دا جسم هغه وارده قوه چې موږ د هغه په اساس باندې پورته خواته وړی دی هغه چې نیسته کړو، نو د ځمکې خواته حرکت کوي. فرض کوئ چې د دغه فاصلې پورې جسم ښتې خواته راغلی، یعنې مثلا دغه د M کتله درلودونکی جسم دې نقطې ته ځان راورسوی. اوس د X د محوره څخه یا د ځمکې د سطحې څخه یې فاصله په Y2 سره ښیو، یعنې هغه فاصله چې اوس یې جسم د ځمکې د سطحې څخه لري په Y2 سره که وښیو. راځو د هغه کار لپاره چې د دغه نقطې څخه تر دې نقطې پورې سرته رسېدلی یا جسم چې کومه فاصله وهلې ده په دغه ساحه کې چې کار سرته رسېدلی، د دې کار د محاسبه کولو لپاره راځو د فاصلې تغیرات محاسبه کوو. د فاصلې د تغییر د محاسبه کولو لپاره راځو د Y1 څخه یعنې د ټولې فاصلې څخه د Y2 فاصله منفي کوو. نو دلته به دلتا Y به مساوي سي په Y1 منفي Y2 سره. نو اوس که راسو WG یا د ځمکې په ساحه کې کار دا به مساوي سي په W ضرب د دلتا Y پر ځای باندې قیمت وضع کوو چې Y1 منفي Y2. WG به مساوي سي د W یا د وزن پر ځای باندې لیکلی شو چې M ضرب د G، یعنی W یا د جسم وزن دا مساوي دی د جسم د کتلې او همدارنګه د ځمکې د جاذبوي تعجیل د حاصلې ضرب سره. نو دا به ضرب د Y1 منفي Y2. WG به مساوي سي که دا وکوس ته ورضرب کړو نو MG Y1 منفي MG Y2 سره. اوس که راسو دغه MG Y1 دا موږ ته انرژي راښیي، یعنې مثلا دا په اصل کې چې کوم کار دی یعنې دا ته هم کار ویلی شو او هم د کار په مقابل کې انرژي مصرف شوې ده، یعنې څومره کار چې موږ سرته رسوو هغومره انرژي په مصرف رسېږي. نو دې ته موږ او تاسې د MG Y1 دا مساوي کولی شو د UG1 سره، او همدارنګه MG Y2 مساوي ده د UG2 سره نیولی شو. که راسو نو WG به مساوي سي که د دې پر ځای قیمتونه وضع کړو UG1 منفي UG2.
نو دبلیو جی به مساوي سي که دلته علامه مشترکه ونیسو منفي علامه که شروع کو د دوی ځای ته تغییر ورکو یعنی یو جی 2 مخته ولیکو منفي یو جی یو وروسته ولیکو نو دبلیو جی یا د ځمکې په ساحې کې به کار مساوي سي منفي یو جی 2 منفي یو جی یو عبارت د دلتا یو جی سره دی یا د ځمکې په ساحې کې د کار د تغیراتو یا د انرژي د تغیراتو سره مساوي دی نو دا به مساوي سي په دلتا یو جی سره یا د ځمکې په ساحې کې د انرژي د تغیراتو سره د دې څخه داسې نتیجه په لاس راغله که چیرې موږ د ځمکې د جاذبې په ساحه کې کار سرته رسوو نو دلته په اصل کې د انرژي تغیرات منځته راځي یعنی د کار تغیرات یا د کار د سرته رسولو لپاره د وای پر محور باندې فاصله تغیر کوي او همدارنګه پوتنشل انرژي تغیر کوي